Hello, dear friends. Welcome back to my YouTube channel, Facebook page, and TikTok account. Hope to be fine, everyone, and hope you all having a great time. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yo zalbi az my YouTube channel, Facebook page, او د TikTok account خرالاس. ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو د نن پر هر څه باندې خبره وکړله، نن به موږ تاسو پر دې باندې خبره کوو چې دغه ناون موږ تاسو د جملې په کومو ځایونو کې استفاده کولی شو او په کومو حالتونو کې موږ تاسو دغه ناون څخه استفاده کولی شو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې موږ تاسو پر کیسز اف ناون باندې هم خبره وکړو، خو مخکې له دې نه چې پر کیسز اف ناون باندې خبره وکړو، خپله پر کیس باندې به خبره کوو چې د کیس یعنی قضیې تعریف څه دی او ورسره به 15 برخې کوم کیسز اف ناون چې ورته ویل کېږي یعنی د ناون د اسم قضیې دغه نومونه به زه تاسو ته وښیم او په راتلونکو ویډیوګانو کې به انشاءالله د دې پر هر یو باندې به ځان ته خبره کوو چې د دې تعریف څه دی او په کومو ځایونو کې ناون موږ تاسو استفاده کولی سو. نو ملګرو که چېرته مو دغه ویډیو خوښه سوه ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ، که څه نظر لرئ لاندې په کمنټ سیکشن کې مو خپل نظر زموږ سره حتما شریک کړئ او که ویډیو څه معلوماتي ویډیو نو د ملګرو سره هم شریکه کړئ. ملګرو موږ تاسو د نن په هر څه باندې خبره وکړله، نن راځو موږ تاسو پر دې باندې خبره کوو چې دغه ناون موږ تاسو د جملې په کوم ځای کې استفاده کولی سو. یعنې موږ تاسو باید چې د ناون موقعیت وپېژنو. نو د دې لپاره مهم چې دی چې موږ تاسو باید ولولو. د دې لپاره مهم کیسز اف ناون دی چې باید موږ تاسو د اسم پر حالتونو باندې خبره وکړو چې اسم په کومو ځایونو کې راتللی سي د جملې او یا په کوم ځای کې موږ تاسو کارولی سو. صحیح شو؟ نو پر دې باندې به موږ تاسو ملګرو خبره کوو. د دې لپاره چې موږ تاسو پر دې باندې خبره وکړو، اول باید چې موږ تاسو پر دې باندې خبره وکړو چې خود قضیه څه مطلب ورکوي. یعنې په ګرامر کې موږ تاسو قضیه یا هم حالت څه ته وایو. دلته ما درته لیکلی دی what is case in grammar، یعنې کیس یا قضیه موږ تاسو په ګرامر کې څه ته وایو. راځو موږ تاسو جواب ته. It's a grammatical term which shows the position of a noun and pronoun in the sentence. صحیح شو؟ په دغه and کې موږ تاسو اور هم کارولی شو. صحیح شو؟ which shows the position of a noun or pronoun in the sentence. دغه مکمل جواب دی. یعنی قضیه چې دی یا حالت دا یو ګرامري اصطلاح ده کوم چې ښیي موقعیت د ناون یا هم د ضمیر په یو جمله کې. دا یوه ګرامري اصطلاح ده چې د ناون او د ضمیر موږ تاسو ته حالت راښیي. اوس ملګرو موږ تاسو راځو کیسز اف ناون ته چې ناون څو قسمه قضیې لري یا حالتونه لري په یو جمله کې. نو د دې لپاره موږ تاسو راځو اول ته د سبجکټیو کیس موږ تاسو لرو چې ورته ویل کېږي هم نومینیټیو کیس. صحیح شو؟ او بیا موږ تاسو دوهم کې لرو د پوزیسیو کیس یعنې جنیټیو کیس موږ تاسو هم ورته وایو. دریم ته راځو د اوبجکټیو کیس چې ورته ویل کېږي اکازیټیو کیس، هم په دغه ځای کې به یوه سیبله هم ورکوي. صحیح شو؟ څلورم ته موږ تاسو راځو اوبجکټ اف پریپوزیشن یعنې ډیټیو کیس موږ تاسو هم ورته ویلی شو. پنځم ته راځو د ووکیټیو کیس موږ تاسو لرو یا اډریسینګ کیس موږ تاسو هم ورته ویلی شو. دا چې اوس سبجکټیو کیس څه ته ویل کېږي، نومینیټیو کیس، جنیټیو کیس، اکازیټیو کیس، ډیټیو کیس، اډریسینګ کیس موږ تاسو څه ته وایو. پر دې باندې به انشاءالله زه ځان ته ویډیوګانې درته جوړوم د دې پر تعریفو باندې، پر مثالونو باندې، په هر څه باندې به انشاءالله زه تاسو پوه کوم. زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلو رب سپارم. ښه وخت ښه شي. بیا الله مو حافظ و ناصر شه. که ویډیو مو خوښه سوه ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ. که څه نظر لرئ لاندې په کمنټ سیکشن کې مو خپل نظر زموږ سره شریک کړئ او که دا ویډیو څه معلوماتي ویډیو و نو د ملګرو سره هم شریکه کړئ.